عزیزانو زه اوس بیا یو مشکل غوندې باس چېړم، الله دې پتا سپوي کی. مشکل باس دا دی چې د قیامت په ورځ به چې څه وخت کې د اعمالو طول کی، نو دې طول کې به هر عمل چې دی هغه مجسم کړی شي، هر عمل له به جسم ورکړی شي، او هغه جسم چې دی هغه به بیا په تله کې واچولی شي. چې سړی د جنازې منځو کی، نو د یو منځ د جنازې اجر چې دی هغه به د احد د غر عمره، یعنی په یو جنازه یو منټ نه لګي، یو منټ، نو د یو منټ عمل په بدل کې به د قیامت په ورځ ستا په عملنامه کې د احد غر اچولې. په دې خبره خو پوهېږئ که احد غر اوس څومره دی هغه تاسو نه دی لیدلی. په مدینه منوره کې کوم ځای کې چې جنگ احد شوی دی هغه میدان په سر باندې یو عظیم غر دی، هغې ته احد وایي، لوی غر دی هغې ته احد وایي. نو احد چونکې په مدینه منوره کې ډېر لوی غر دی، نو پیغمبر علیہ السلام فرمایل چې د جنازې عوض کې به د قیامت په ورځ ستا په عملنامه کې مثل جبل الاحد، په مثل د غر د احد نیکی واچولی شي. یا یو قجوره تا چاله د خدای په نامه ورکړه، یو قجوره، یا یو د غنم دانه دی تا چاله د خدای په نامه ورکړه. اوس قرآن کریم فرمایي چې یو دانه ته چاله د خدای په نامه ورکې، نو دینه به څه شی جوړیږي؟ نو دینه به جوړیږي څه شی؟ الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. یو دانه چې چاله د خدای په لار کې ورکې، نو د دې داسې مثال دی لکه ته یو دانه وکرې، چې وی کرې نو هغه دانه زرغونه شي، بوټی شي، چې بوټی شي نو هغه بوټي اوه وږي ونیسي، او په هر وږي کې سلسل دانی وي. نو الله فرمایي چې د یوې دانې په بدل کې بزتا سره داسې چل کوما چې طالب د یوې دانې په بدل کې 200 نیکۍ درکو. یعنی یو دانه دی ورکړی دا او د یو دانې په عوض کې به 200 دانې ستا په عملنامه کې واچوي. بس دا 200 به الله فرمایي نه، والله یضاعف لمن یشاء، بلکې د 200 نه بم ډېرې درکو، د 200 نه بم زیات. او دومره دا چې د خدای په نامه وی. نیت دی خالص،
دا وی چې دا شی زه د خدای په نامه دې سړی ته ورکوم او ورې کې داسې چې په خی لاس یې ورکې چې دې ګس لاس ته دې پته ونه لګي. مثلا اوس دا زمونږ هغه نیکم نشي کولی او نه تاسو کولی. واسه خبرې دي زیم کوم او تاسو یې ماوري او بس وخت سره تیرو. یو سړی درته پته ولګېده چې دا محتاج دی او د نیمې شپې کور ته ورغی او دوړو غوټه د شاته اچولې ده دروازه دې ورته وټکوله او غوټه دې ورکړه او بوزای دې والده چې ومې نه پېژني. اوس خو ستا ملک چې بوزای والی نو غلې کوي که نه. اوس خو چرته ملک چې ګوري بوزای به والی کلاشنکوف به در باندې کیدي او لوټ بدی. حکومت اعلان کوي چې ملک بالکل امن و امان دی او خیر خیریت. ان شاء الله العزیز هغه ورځې نږدې دي چې پلاره بروانه او جامع بدر نو بس او در پسې باوازو کی چالکه دا جامع رو بخ بیا مې پکې منځ نه کی. هغه ورځې نږدې ستا د پاکستان داسې مثال دی لکه یو حکیم له یو سړی راغی ورته وی چې قبض مې دی هغه وی چې ښه نو د جمال کوټې جلاب یې ورکړه چې جلاب یې ورکړه نو سړی شروع شو په دستون. زوی راغی حکیم صاحب ته وی چې جی هغه خو سل شپږ شلې دسته وکړه ویلې فکر نشته پرېږده چې دا فاسده ماده تیوزي. فاسده ماده پیژنئ اسی وایي په خبره پوهېږئ څه ته وایي فاسده ماده تیوزي یعنی د خېټې نه ګند بلا وځي. خبره پوهېږئ یعنی خپلې خېټې هم نه پوهېږئ د خدای ای خدایه. حکیم ورته وی صبر وکړئ چې د خېټه کې ډېر ګند دی چې دا تیوزي مړه 200 دسته وشو. بیا یې زوی راغی چې حکیم صاحب خو کټ کې پرېوتو بالکل مري. ویل دستونه خو یې بند نه دي. ویل نه ویل صبر وکړئ لم ګند پکې پات. بیا والا زوی راغی زنکدنې شو. ویل دستونه خو بند نه دي. ویل نه چالو دی. ویل صبر وکړئ لا ګند پکې پاتې. چې اخر زوی راغی وی حکیم صاحب پلار مې مړ شو. ویل بچیا د مرګ خیر دی خو چې دا ګنده ماده پکې پاتې نه شوه. نو پاکستان حکومت د جمال کوټې جلاب درکړي دي که خدای ته منظور دا ټول فاسده ماده بدر نه وسی. یو بزان ګوري په سرک به پراته ای او فاسده ماده بدر نه وزي او خپې به ماګري دی. نن ستا په ملک کې د امن دا حالت دی چې ورځ تیریږي خلک اوږي کېږي. دا خلق به په یو بل چکونه لګول شروع کی. د یو بل نه جامې ویستل به شروع کی. د چا د پلار واسطه په دې ملک نوکری نشته. ایم اے کړه دې ایم اے
او ایم اے والا تا کلرکی نشتا, بی اے کڑے دے کلرکی نشتا, ایف اے کڑے دے سپائی نہ برتی کیگی. دا خلق بچکی دا با د دریاب د مایانو غندی غټ مای برا پاسی او ورکوټه مئی بخوری. دا عذاب با تاسو وګورئ په دې خپل ملک باندې. کم خلق چې لک بر سره روزگار دي داغي خزه وګورئ انبر سرای میخی دي په هغه روزگار دوی د خزو اخراجات نشي پورا کولای. د خزو اخراجات تاسو لک پته وکړئ په دې بازار کې چې دا په شونډو چې څکه مسروخي لګئی دا په څوکي په مخ چې کم کریم پاوډر لګئی دا ډبی په څوکي. نور خبره درته نشم کولای چې کومه کسوړې ځان ته وړاندې ورستو اچي چې دا په څوکي. هغه خلق بیا د دې خزو اخراجات نشي پورا کولای نو هغه بیا رشوتونه اغستل شروع کی. په دې رنگ کې بیا د بل غوخي خوري او د بل تکی خوري ځکه چې هلته خرچ نه پوره کی. عزیزانو یو ناخن پالش دبه په نکونو چې دا کم پالش خزي مګي دا پته ولګوي چې دا ناخن پالش دبه پڅوکی. بیا دومره نکونه وګد کړي دا هغه بټوي پته ولګوي چې کومه بټوا زمون خزه په بازار کې رواني او کومه بټوای په لاس کې نیولي چې دا بټوا په څوکي. تاسو خیال راغی نو التاغي ټینګې نشي خامخا به دل پیدا کړي. بیا د ورځې دوه ځله لباس بدلول سار به یو فیشنی مازیګر به بل فیشن بیا هر درې میاشتې او شپږ میاشتې پس فیشن بدلی. بیا د هر چا په کور کې ټلویزیون دی نستا دا مسمات خانکو چې دا په ټي وي باندې دا غډمو لباس چې وګوري سباله بیا دام هغه سي جوړول غواړي. اب ته ولا پیدا کې هغه سي لوپټا غواړي هغه سي لباس غواړي. بیا د خدای د عظیم قهر په لپیټ کې دی دا ملک. د هر جمعې په ورځ د اخباراتو مخزین وګورئ دا د منس پاڼې چې په هغې کې د ښځو په هر کیفیت باندې فوټوان ورکړي. په هر کیف خپه داسې اړولې او خپه داسې اړولې په یو خپه ولاړه او لاس داسې ایښی او لاس داسې ایښی او داسې کړي. دا چې زمونږ ښځې ګوري دغه رنګ به دا ښځې هم جوړوي. بیا د ښځې باچهي ده اوس به ګورې په اهم منصبونو باندې به ښځې کېږي. داسې مې واورېده چې ډایرکټر ایجوکیشن هم دلته ښځه راله. دا لوی لوی ګیرو والا ملیان چې دي په سکولونو کې دا به د ښځې لاندې هلته ملیانو په اخبار کې بیان ورکړی چې څه شو که ښځه راله داسې اسلامي ملک خو نه دی جمهوریت ته هر څوک پکې حق لري ځکه چې دته هم څه بلک دا خو چل دی
چا خلی ته چې وړای ورسېدا هغه وایي وایي درود شریف مولا اوس خاطه نو ورکړې پادیره کې هلکه زر کوي ګرمي ده چې زو اسقاط والا چې ولا راغی او لاس لوټه ولا لاس کې کېخو ورونو لک صبر وکي تبارک الذی پاتې ده چا په وایم بس خو چې چاله شا طرف نه لوټ ورسېدو او بکیږي سره مونږه ما قوم یو چې زمونږ به د قیامت په ورځ په تله کې د احد غر عمره نیکي کې خو دی شي او مونږ به په جنت ته لاړ شو چې د کم قوم دا ضمیر وي او د کم قوم دا نظریه زه خپل لکه مطمئن زما شپاره سنه اعتماد چې هغه په خدای دی زما د سترګو په 40 کال د پاکستان کې لوی لوی تجربه وکړي ما د دنیا ګډای په الوتو مولي دی او د دنیا ګډای مې په کانټا کېدو مولي نن مې سړی په الوتو لیدو سبا مې سړی په سر پرې وتو لیدو موږ دا تجربه شي خو زه حیران د دې قوم ارادو ته یم د دوی د ایمان ته حیران یم چې او بدبخت قومه ستاسو انجام بچي تاسو سره بچکی قوم تعالی یو ذمہواری سپورت کړ چې ته زما مشر د قوم د منبر داسې مثال دی لکه د جمعات د امام کما مخ کې تاسو له بیا د سمونځ کو ستاسو مون شوه دی او زما بیړه تباہ شو کنه ستاسو مونځ نو قوم په یو سړی اعتماد کړی دی او مخ کې سړی خرڅ شو نو عزیزانو عرض مې داو چې مونږ هغه قوم نه یو چې زمونږ په تله د نیکۍ کې بم د احد د غر عمره نیکۍ چولې یا زمونږ لاسم چرتا د خدای غریب سره نیکی کولی مونږ هغه نه او نه به زمونږ تله د نیکۍ درنوي شاید چې مونږ هغه خلقو کیو چې پیش کېدو سره به راته ویلی شي چې دا د فایل دی اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا دا خپل کتاب دی ولولا ستا کتاب کې اس نشته امتحانګاه کې ناس په پرچا کې د څه لیکلي نه دي نو نمبر د څه خیاله کر پرچا کې څه لیکلي وي نو ممتحن تعالی نمبر در کی کا بچیا تاسو لیکلي نه دي نو نمبر د څه غواړي دا ستاسو د ژوند فایل د باوازو کی چې کاش لم اوت کتابیا کاش کی چې د عملنامه خو ما تر کړلې شوی خدای دا سدي پکې زه خو تباش زه خو غرق تخته به کم خابیا تبداوه يقول الانسان يومئذ اين المفر خدای چرته د تخت زیشته چې و تخت کم خلار شي आवाज بوشي کلا لا وزر الى ربك يومئذ المستقر تخت دې چرته شي نن یو زیاده تخت دې چې د خدای مخه ده دا غینه سیوا بل طرف ته تللی چرته شي کم خو تخت فاذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر دا سترګې به د ډېر hebat نه تندي ته وتخت یوم یجعل الولدان شیبا دومره لوی hebat به په دغه ورځ چې د ډېر یری او د hebat نه بالکان په کې سپینګری شي او زه به کوم نو عزم دا کولو چې د دې دومره معمولی نیکۍ په بدل کې دا دومره زیات مقدار لا اجر به مونږ ته ولې ملاوي نیکی دا یو دانا ملاویږي به وسو نیکی دا یو ملاویږي بلس نیکی دا یو منټ او ملاویږي به د احد غر عمره دا ولې د قیامت په ورځ باندې اعمال تلل کیږي